میاشتې م څونه خرچه ده؟ د میاشتې چې کم سي کم وي نو لکه چې 50,000 روپۍ ورځ زما د ورځې خپله ذاتي خرچه ده. شوق د څه شوق کوئ؟ شوق خو زه د شرابو زیات شوق کوم. کم کم ځایونه م کتلي لکه مطلب په ملکونو خو داسې ملک به نه چې ما به نه کتلی مړه ستا دوا پکار ده. اوس ملیشیا شوه دې ته زه چکر له ځمه، دوبۍ شوه دې ته زه چکر له ځمه. زه د زیرو نه روان شم داسې نه زیرو چې ما 4-5 میاشتې پس خپل حساب کتاب وکتو نو زما سره 5-6 کروڑ روپۍ خپلې وې. په څومره وخت کې؟ په 5-6 میاشتې کې. او د هغې نه بعد چې بیا زه شی روان شو نو بنګله م خدای راکړه، 5-6 کنډرې م خدای راکړې، 3-4 ګاډي به م ولاړو. لکه نو ټینشن داسې شی به نه و چې پړم کم شی و هغه خدای راکړی دی. کراچۍ ته چې م زه منو ځان له مصدر په جاز کې ټکټ والم باقاعده خو بس زه یم بس مړ دغه ژوند نه دغه مزه ده. دا ورته لاړو 3 ګاډي را سره دي، یوه واسې مخکې ولاړ دی، بله سیروس په منځ کې پکې زه روان یم. چې هوټل ته ګاډي ودرېدل یو خلکو ویل لکه دا څه حساب دی چې ما یاره بس دا زما شوق دی ما چې کس یو یم او ګاډي درې موږ هلکه ماته راوړی یو 2 کپه چای چې یو 2 کپه چای راوړی کېناستو ګپ شپ مو لګو چای موس کړه لکه هلک راغی ویټر وایي چې ما څو پیسې شوې 50,000 روپۍ چې ما دا درواله. دا موبایل دی دا داسې په لار را روان وم چې مې خوښ شو هلک وایي هغه دغه چې هلکه ما څو پیسې دي چې 3 لکه چې ما دا درواله. زبردست. چې په 3 لکه روپۍ باندې شوی دی. دا موبایل خو دې کې بس کمال یې کنه بس دغه کمال دی پکې ستا د مخامخ دی. او دا نوکیا موبایل دا د کوم ځای نه ګپ شوی؟ دا د بډخیلې نه ګپ شو. مې شوق ډېر زیات کوم. خلک به چې ته کیلو نیم نیسي او موږ داسې په 2 ورځ باندې چې د من نه ښکته نو موږ لکه داسې ښکار نه کوم. زه دا په دې وخت کې دا ویډیو زه کوم چې اوس دا اوس زه نشې له روان یم څه ده. او دا تر چې کوم یونیورسټۍ روډ باندې ولاړې په دغه سر باندې اوس موږ نشې له روانو او رالو په دې پټي مټي کې دلته وګرځېدو. یو دې هلکانو ته مې الوچۍ به کې وګوره الوچۍ نه دې ډېرې نه ده شوې که نه کمه شوې ده. یو ما زه راشي دا دا باغونه د چا دي؟ دا شکر دی په دې کې دې سر نه ول داسې دا هغه ځای پورې دا هغه ځای نه ول داسې دې ځای پورې دا ټول زنګ د یو رشته داری دی. ستاسو دی. او دا څونه دي؟ دا به داسې وي به یو 3 جیره به خو به 3 جیره. او دې باندې څه دي؟ په دې کې املوک شته الوچۍ پکې شته دی. یو بوټی پسې بدله میوه ده که؟ هر نمونه بدله میوه ده پکې. یو داسې میوه پکې نه چې لکه هغه اورې ټول یو خرچه هم ډېره خرچه ده. دې بیرې تباه کړي وو. نور کله به 35 لک روپۍ ته شي الوچۍ خرڅېږي او دې بیرې چې به 5 روپۍ د الوچۍ نه دي خرڅې شوي دي. خرڅې شوي دي په 35 باندې نه په 28 خرڅې شوي دي. اوس پکې شته نه باغوانان نه 10 لک روپۍ پکې ورکړی وي. بقایجات مونږ ته بیا کېناستل مونږ ته یې 10 راکړي جو 2 لک روپۍ هم دې پرېښود نور اټو مو راواپس وکړو. مونږ چې مونږ تاسو ته څه نه وړه نو مونږ څه پیسې ورکړو که نه بده خبره ده. او بیا دا خلک غریبانانو دي غریب سړي سره خو به دې زیاتې نه کوي. مین خبره دغه ده. نور ښایي که نه بس بالکل مونږ ویل که نه چې په داسې موضوع خبرې وکړو چې کومه ستا د عینکې خو ولګوئ که نه د عینکې خو عینکې په مو لګو ستا د لپاره تاسو به خوشحاله کړو. ستاسو پیج په خوشي زه او تاسو ته پسې میلاوېږي زه په تاسو خوشحالېږم. مړه مونږ ته لاپېل خالص هم نه میلاوېږي. هېڅ خبره نه ده خو لکه دونه به شي چې لکه لار خو به دې روانه شي که نه. زمونږ کتونکي وایي چې یاره هغه سره زرشات سینټر وي که زرشات سینټر وي دا خو زه سبا بله ورځ بیا زه په 400 کې د خیره سره مردان تغبای ته زه د بېګانه د خیر زما د مظفرګړ پروګرام دی. او چېرته کوم ځایونه م کتلي لکه مطلب په ملکونو خو داسې ملک به نه چې ما به نه یې کتلی مړه ستا دوا پکار ده. لکه اوس ملیشیا شوه دې ته زه چکر له ځمه، دوبۍ شوه دې ته زه چکر له ځمه. داسې زه ګرځم زه کراچۍ ته چې م زه منو ځان له مصدر په جاز کې ټکټ والم باقاعده خو بس زه یم بس مړ دغه ژوند نه دغه مزه ده. مزه دغه مزه ده. او لکه مطلب داسې چېرته دا خلک لکه اوس ته څوک وایي د انډونیشیا نه مې جینۍ راوسته که نه، څوک وایي د فلپین نه مې جینۍ راوسته، څوک وایي د امریکې نه مې جینۍ راوسته. نو داسې اپرونه درته کېږي؟ یاره اپر خو راته په خپل ځان چې زه کله ملیشیا ته لاړم او ملیشیا کې چې زه کله کوش وم لاړم خپل ځای ته ورسېدم نو په 3 ورځ ماته د واده اپر وشو چې لکه مطلب دا دلته یو مارکیټینګ کې یو جینۍ وه د کپړې کار بیا کوم. زه ورسره میلاو شوم نو ما په خپله د کپړې لینډ لپاره تللی وم. یو بیا په دې دوران کې هغه زما سره میلاو شو ما ته چې زما سره واده وکړه نو مې ستاسو سره به زه څه واده وکړم. ستاسو واده خو د 2-3 میاشتو وادي او زما نه کېږي چې 3 میاشتې پس زه بیا تا پرېږدم او لکه دا چې زه نه پرتوګ وباسم. او مالدار و که نه؟ یاره د پیسې نسخه و د کپړې ټول کاروبار الګرم والے سره کراچۍ والے سره ټچ کاروبار و دا خو ما وینا. او دلته پاکستان کې اوس مشهور شوي وای نو اوس خو هم خلک ډېر زیات یاره په پاکستان کې لاول د سړی په دې بازار کې وګرځي زما ته تپوس وکړي نور په ګوته نه پټېږي او پس د هغې نه بیا مال راشي. په دې کلي کې چې ما اول نه کاروبار شروع کړ نو د څه کاروبار؟ د پراپرټۍ. زه روان وم په دې کې
زه د زیرو نه روان شم د څه نه زیرو چې ما 4-5 میاشتې پس خپل حساب کتاب وکړو نو زما سره 5 کروڑ روپۍ خپلې وې ښه په څونه وخت کې په 5 میاشتې کې او د هغې نه بعد چې بیا زه شی روان شو نو بنګله م خدای راکړه 5-6 کنډرې م خدای راکړې 3-4 ګاډي به م ولاړو لکه نو ټینشن داسې شی به نه و چې پړم کم شی و خدای راکړی دی بیا پکې داسې یو وخت راغی معمولي غونډه کې تاوان هم پکې وکړو داسې یو 14 کروڑ روپۍ دونه نه خو یو 14 کروڑ روپۍ یو 14 کروڑ لکه دا بس ته دا ستا دپاره ایسم دی ایسم نو زما ځکه چې سړی دونه پیدا کړي نو لکه نو یو 14 کروڑ روپۍ نقصان چې ما کله وکړو چې د هغې په وجود باندې د خلکو یې دی به نن تختي او سبا به تختي او بله ورځ به تختي ما ودې مې چې تر څو پورې مړ نه یم نو تختې پروګرام به مې نه اقا روپۍ خدای ختمې کړې اوس کروڑ نیم روپۍ پاتې دا به هم خدای په دې شپږو میاشتو کې یو پراپرټي ولګي خدای به ختمې کړي لکه پراپرټي نشته لکه فی الحال به ووایي پراپرټي ډاون ده بالکل داسې ډاون ده چې د حد نه بار نور هم څه کاروبارونه دي نور په دې وخت کې زما د خپل ګاډو کاروبار شته د پراپرټۍ کاروبار مې شته په دې بایپاس روډ باندې د ګرین هیل ته مخامخ د کرش کاروبار مې شته دی او دې ځای کې یار دوست لرم د میخو په ارم شته دی لکه خصلب جب دی بس هغه کو لګي ټایم پاس کوو خو مونږ وایو چې په دنیا کې دا کم خلک دي مسافر دي یار دوست دی خپل پردی دی په چا به بد لګي په چا به ښه لګي خو مونږ وایو پرې چې وخاندي لکه د خلکو د اړونه خفه دي مونږ د خلکو د اړونو د خفګان دپاره دا کار کوو پرې چې دا خلک وخاندي او دوی خوشحاله شي یاره یو ځای ته روان شوم یو سړي وایي نه منو نه منو نه منو چې نه منو خبره یې کوله چې نه منو خبره یې کوله نو ما ورته یې ولې چې لاهور ته لاړو چې لاهور ته لاړو 3 ګاډي را سره دي یو واسې مخکې ولاړ دی بله سیروس په منځ کې پکې زه روان یم چې هوټل ته ګاډي ودرېدل یو خلکو ویل که داسې حساب دی چې ما یاره بس دا زما شوق دی ما چې کس یو یم او ګاډي درې پوه شوې چې هغه ګاډي چې کله درې ونه ودرېدل چې په هوټل کې کله کېناستو هلکانو وایي څه به کوو چې ما ستاسو چې څه خوښ جو کوو به نو یاره دلته خو یې چې کوم دی نو چی اسکل هم ډېره مشکل دی چې چی اموس هلکه ما ته راوړی 2 کپه چای چې 2 کپه چای راوړی کېناستو ګپ شپ مو لګاو چی اموس کله هلکه هلک راغی ویټر وایي چې ما څو پیسې شوې 50,000 روپۍ چې ما دا درواله بیخي هم پکې کلپ ونه کړس کړوس مې ورسره پکې نه دا غریبانان خلک دوی سره ولې چیړ چاړ کوي خدای راکړي دی راکړي دی پرې چې دا خلک یې وخوري 50,000 روپۍ ما دا درواله 2 کپو ته چایو بیا د هغې نه پس په یو ځای کې را روان وو په یو ځای کې داسې ناسته پاسته مو وکړه چې څنګه دغه ځای نه رالو چې هلکانو وایي دیر ته ځو نو چې دیر ته روان شو په دې دیر په دې روډ باندې هوټل راځي په دې کې دا ګډ میلاویږي دا چاول ماول پکې دننه بن میلاویږي جو وایي ډوډۍ خورو چې ما ځای راځه په هغه وخت کې چې کوم دی نو 35,000 روپۍ ریټ چلېدو موږ پکې ډوډۍ موډۍ خوړه چې ځان ما نوم برابر کړي د هغې نه بعد هلک راغی ویټر جمعه څو پیسې شوې 35,000 روپۍ جمعه ورته ښه جمعه دا واله 55,000 روپۍ درواله زه دا نور ستا زکات ما ستا زکات نه مې دا ستا د ټیپ شو مې ځان نه سوا ته مې غریب سړی مې ځان نه په کور ته سوی مالک له دې مه ورکوه نو په دې باندې ژوند تېرېږي په دې نه تېرېږي چې سړی دا موبایل دا موبایل دی دا داسې په لار را روان وم مجسمې خوښ شو هلک وایي هغه دغه چې هلکه مې څو پیسې دي چې 3 لکه جمعه دا درواله زبردست چې په 3 لکه روپۍ باندې را شوی دی دا موبایل خو دې کې بس کمال یې که نه بس دغه کمال دی پکې ستا د مخامخ دی او دا نوکیا موبایل دا د کوم ځای نه ګفټ شوی دا د بډخیلې نه ګفټ شو خو په 3 لک روپۍ باندې ګفټ شو لکه د دې څه خصوصیت دی به دغه خصوصیت دی چې به دا زما خوښ او د خوښې قیمت نه و نو چې ما ته وایي په 3 لک روپۍ شوق د څه شوق کوئ شوق خو زه د شرابو زیات شوق کوم او اوس هم داسې روان یم ښه ډرینک راته پروت دی ښه برابر او ښه سره د پروګرامونه تاسو ته چې ما انسټا روډ سره ایثار شم در روان وم خو تاسو یې ډېر تنګ شوي یو جمعه سیند په غاړه کې تاسو خیال د انسټا د پل نه دې غاړه زمونږ ملګري لګي یو جمعه درځم که نه نو ما زلته به تاسو سره ګپ مو لګوم هلته به خپل نشم برابر کړم او کله چې زه په سور کې یم که نه نو که بیا ته زما انټرویو ورکړم دا به بیا بل په بل نورو نخرو روانې خو انشاءالله دا به د هغې نه زیاته پرسنل روان دا راته ووایه چې لکه مطلب خلک خو ته څنګه وایې چې زما د شرابو نشه ډېره ده که نه شرابو شوق کومه د هغې سره سره چې کوم دی په مرغو کې دې څه خوښ وي په مرغو کې خو چې کوم دی نو زما سره د شین غاړو شوق زیات کومه او د دې سیند د ذاتي مې شوق ډېر زیات کومه خلک به چې ته کیلو نیم نیسي او موږ داسې په 2 ورځ باندې چې د من نه ښکته وي نو موږ لکه داسې ښکار نه کوو او جرنیټر ولګو ځان له من میان ونیسو 6 دړۍ ونیسو 8 دړۍ ونیسو بس بیا راوباسو دې خو هلکان غوښې پخوي دې خو دا میان پخوي نه دا ټوله خرچوي بس میاشتې م څونه خرچه ده د میاشتې چې کم سے کم نو لکه چې 50,000 روپۍ ورځ زما د ورځې خپله ذاتي خرچه ده نو دا لکه تقریبا 6 لک روپۍ 15 لک روپۍ میاشتې جوړېږي لکه 30 ورځې شوې په میاشت کې نو چې 50 لور که ته ضرب د دې نه 15 لک روپۍ جوړېږي
مظفرګړ ته تللی وم مظفرګړ کې ناست یو میاشت هم تېره کړه په یو میاشت کې هم 21 لک روپۍ خوړلی یم بیا چې دغسې او داسې راځي چې څنګه یې لګي هغه شان راځي چې څونه ډېرې لګو دونه خدای راکوي او برید اوس باندې څه شی لګو بس دا خو مې خپل شوق دی ذاتي او چې دا لږ سړي په مخ برید نه نو لکه دا هېڅ نه شو او دا زما چې خوښ دي بس خپل سور مې هم دی او یو په ملکانانو کې هم راځم نو چې ملک سړي برید نه هغسې انسان نه شو ملک نه شو او برید په برابر ساتي خو اوچت پیسې ساتي او برید له څه ورکوئ برید ورخه ښکلي وي آی پي د شرط شمو تیل وي آی پي کورني ذاتي د 400 نه یو لک راوړي د پړانګونه نو لکه دا خو چې کوم لیټرو باندې راوړي لکه د خرچو څه کمی نشته خو د برید له دغه سوچه تیل پکار سوچه تیل پکار لکه کم ځای نه مطلب تاسو ته به خلک ګفټونه هم کوي خو خلک راځي د دیر نه راځي د سواد کالام نه د بارین نه اوس بل د بارین نه نن د غیر کړه خو مزه ته جوړ نیم